د ورور سوال کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو په منځ کې قراندازي څنګه کوله چې کله به سفر باندې وتو؟ الجواب ثابت خدای دی په صحیح مسلم او صحیح بخاری کې حدیث دی. عائشة رضی الله عنها وی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په سفر باندې تو نو د ښځو په منځ کې به یې سجل کو، قراندازي به یې کوله. فایتهن خرج سهمها خرج بها معه. نو د کمې بیبي چې به نوم راوختو هغه به یې د ځان سره بوه، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف دی. صرف یو نه چې دا یو به بوځم بس نورې به نه بوځم، نه، قراندازي وکړم دا نور هم بیا نه خفه کېږي، به د چا نوم چې راوختو هغه به ځي. سوال دا دی چې دا څنګه به دا قرعه کوله؟ دې باره کې صریح دي څه نه دي راغلي مسند. علماو دا طریقه ذکر کړې ده چې د چا چې نومونه دي هغه په پاڼه کې ولیکلی شي، او دا پاڼې بیا د لمن ته واچولی شي، د غېږې ته یا یو لوښي ته واچولی شي، یا په بل څیزي کې واچولی شي، او بیا یو کس ته وویلی شي چې ته دې نه یو پاڼه راواله، هغه راواله، هغې کې نوم راوځي. نو بعض علماو دا طریقه ذکر کړې ده، والله اعلم.